السلام علیکم ملګرو، عمران مودي ټیم کې تاسو ګورئ پښتو ایچ ټي وي. اکثر له زوم ملکونو ته د بار ملکونو وزیر اعظم یا صدر راشي، نو پاکستان ورته دونه عزت ورکړي لکه د 21 توپو سلامي، او په ایرپورټ باندې ورته ټول زموږ ټول وزیران راغلي او ویلکم ویلکم. او چې کله پاکستاني وزیر اعظم هلته لاړ شي نو په ایرپورټ باندې ورسره کم معاملات کوي. د دې متعلق د شاهد حقان عباس یو کلپ دی، دا زه تاسو سره شیر کوم، دا تاسو وګورئ. اچھا سر، مارچ 2018 میں وزیر اعظم شاہد حقان عباسی امریکہ جاتے ہیں. جان ایف کینیڈی ایئرپورٹ پہ عام مسافروں کی طرح انہیں ٹریٹ کیا جاتا ہے. کوٹ بیلٹ اتارنا پڑتی ہے، سیکیورٹی چیک ہوتا ہے. مانا یہ آپ کا پرائیویٹ وزٹ تھا، مانا آپ کی ہمشیرہ علیل تھیں، اب وہاں جا رہے تھے، لیکن کیا یہ ہمارا وزیر اعظم جب ایئرپورٹ پہ اس کی بیلٹ اتروائی جائے، ایئرپورٹ پہ عام اس کو چیک کیا جائے، کیا یہ ہم پاکستان کی یا سعودی کی توہین نہیں؟ اس میں کیا توہین ہے؟ آپ پیسنجر کی بیلٹ اتروائی نہیں جاتی، آپ اتار کے رکھ دیتے ہیں، اس میں اسکینر میں آپ سامان رکھتے ہیں. جی جی، میں نے امریکہ کے بل کلنٹن کو بھی دیکھا، اسی بیلٹ سے گزر رہا تھا. جی میں کر سکتا تھا، میں ایمبیسی کو بولتا تو وہاں پر ان کا سرکاری پروٹوکال ہوتا، لیکن میں پرائیویٹ وزٹ پہ تھا. میں نے ایمبیسڈر کو بھی نہیں بتایا. میرے پاس میں نے اپنا ٹکٹ لیا، سیکورٹی کا ایک آدمی ساتھ تھا، ہم اپنے پیسے پر گئے، ہم وہاں پر اترے، ہم نے نارمل پیسے کی طرح باہر نکلے، ہم نے وہاں سے بس لی، جا کے گاڑی رینٹ کی اور ہم نے اپنا سفر کیا. اور میں 4 فلائٹوں پہ گیا، چاروں فلائٹوں پہ، اس سے پہلے بھی زندگی میں ہر فلائٹ پہ، اس کے بعد بھی آپ سامان رکھتے ہیں، بیلٹ اتار کر رکھتے ہیں، جوتے بھی اتار کر رکھتے ہیں، آپ گزر جاتے ہیں. اس میں کوئی حد تک نہیں ہے. اگر میں اس جہاز پہ بیٹھوں، میں خود پائلٹ ہوں، میں نے ایئر لائنیں بھی چلائی ہیں، میں اس جہاز پہ بیٹھنا پسند نہیں کروں گا جہاں ایک شخص بھی بغیر چیک ہوئے آیا ہو. میں اس کو غلط سمجھتا ہوں. سر، کیا آپ یہاں کسی اپنے ملک میں کسی امریکی وزیر کو ہی اس طرح ٹریٹ کر سکتے ہیں جس طرح آپ کو کیا گیا؟ اگر سر ٹریٹمنٹ کی بات نہیں، ان کو نہیں پتا میں وزیر اعظم ہوں، میں نے بتایا نہیں تھا، وہ ہم سے بہتر پروٹوکال کرتے ہیں. نہیں، لیکن یہ جب آپ ہوا نا آپ کے ساتھ، مجھے یاد ہے میں دا ویډیو تاسو وکتله، دا زما څه مقصد دا نه دی چې زه څه نیګیټیو خبره کوم یا څه د پاکستانی وزیر اعظمانو څه دغه کوم لکه سپک نظرې کوم. دا درته حقیقت ویما چې دغه ملکونو سیکیورټي، زما مقصد د ویډیو دا دی چې دغه ملکونو سیکیورټي او هلته دهشتګردي ولې نشته، دې خبرو د وجې نشته. یو ملک پاکستان نه چې وزیر اعظم ځي نو د هغه هم بیلټ وباسي، شرټ وباسي، کوټ وباسي، او دغه پراپر چیکینګ کیږي. او دلته دارنګې سیستم نشته، نو د وجې بیا دارنګې هغه وزیر اعظم چې د بار ملکونو نه راشي نو دومره پروټوکول صحیح ده، پروټوکول ورکول پکار دي، خو یو طرف ته سیکیورټي هم پکار دي، نو د دې اجاز هم چیک نه کړی شي. او دارنګې دا زما مقصد د دې ویډیو ته ووی چې لکه دا پاکستان ایته ډیر عزت ورکوي، او بیا چې هلته لاړ شي نو یې هغه خپل سیکیورټي باندې هیڅ کمپرومایز نه کوي. که ویډیو ستاسو خوښه شوي زموږ چینل هم ضرور سبسکرایب کړئ. مننه.